د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلینو د تیرو 2 میاشتو فعالیتونه له رسنیو سره شریک کړل. د امنیه قومندانۍ د امنیتي چارو مرستیال مل پاسوال مولوي محمد طاهر مبارز وایي په تیرو 2 میاشتو کې 346 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي دي. زیاتوي له دې سره ترخوا د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت همدې موده کې 491 کیلوګرامه نشهیي توکي نیولي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ منصوبینو په تیرو 2 میاشتو کې 346 تنه د بیلابیل جرمونو په تور نیولي دي. د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په تیرو 2 میاشتو کې 491 کیلوګرامه مختلف النوع نشهیي توکي لکه هیروین، تاریاک، چرس، شیشه، ټابلیټ ګاز، زیکپ او کیمیاوي مواد نیولي دي. د ولایت امنیه قومندانۍ منصوبینو د غراز د جلال آباد ښار ترڅنګ په ولسوالیو کې 338 تن معتادین نیولي او د درملنې په موخه یې اړوند روغتونونو ته لیږلي دي. د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت په تیرو 2 میاشتو کې 238 تنه معتادین د جلال آباد ښار او ولسوالیو څخه راټول کړي دي چې د درملنې په موخه د کابل 15000 بستریز روغتون ته لیږدول شوي دي. د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت په تیرو 2 میاشتو کې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې د کوکنارو او بنګو له منځه وړلو کمپاینونه ترسره کړي دي چې په پایله کې د یاد مدیریت منصوبینه 2000 جریبه درې بسمې ځمکه د بنګو کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې. مولوي محمد طاهر مبارز همداشان د 160 سوالګر راټولول د کوکنارو او بنګو د کمپاینونو پر مهال 2000 جریبه او 320 ځمکه باندې د کښت له منځه وړل د امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له مهمو لاسته راوړنو یاد کړل. وايي همدې موده کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مدیریت 19 پیښې ثبت کړي او په تورې 19 کسان نیولي چې بیلابیلې وسلې او مهمات ترې ترلاسه شوي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په تیرو 2 میاشتو کې 19 پیښې ثبت کړي دي چې په تورې 19 کسان نیولي دي او له یادو کسانو سره 10 میله مختلفه نوع اسلحې حلقې لاسي بمونه 10 عدد خالي شاجورونه 210 متر سانیسوز لاین 1200 جیلي امریکایي ډالر او همدارنګه 80,000 جیلي افغانۍ هم نیولي دي. ټول نیول شوي کسان عدلیه او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د امنیه قومندانۍ مسؤلینو یاد ولایت اوسیدونکو ته د امنیت ډاډ ورکولو ترڅنګ وایي که هر ډول پیښه رامنځته کیږي امنیتي ځواکونه به پر وخت ورته رسیدنه کوي.